هلکه څو واره مې درته وویله چې دا بامه څه کښته شه زموږ کورونه باندې ژللې هلکې دا په څه خپل پر بامه ولاړم دا وار په سمه درته وایم د بامه را کښته شه بیا دې ګیله د ځانه ده ګوره حاجي صاحب ستا قربان شمه موږ جنګ ته ولاکه راغلي موږ دغه عذر ته راغلي څو کښته ستاسو د کور دروازه ما ټکولې د هلک په شکایت باندې راغلي خبرې مه کوه چې خپله خبرې دا همسایه‌توب نه دی دا دښمنان دي زموږ شا کاکو دا خو ډېره بده پېښه شوې ده دا زموږ سوس په کلي کې اجمله ستا مور ته خدای پاک وبخښي زموږ سوس ټوله د هغه لاره ده ښه ماما شا کاکو اوس تاسو څه ویل لرئ او اجمله تاسو څه غواړئ زه دا ویل لرم چې دا پېښه زموږ په کلي کې شوې ده دا وروره دا خو قصدي نه دی دا کار موږ کړی زما زوی سید پر بامه کاغذباد والوزوي راولوېدی ښځه مړه شوله که زما زوی مړ وی ما به چاته ویلی موږ خو قصدي دا کار نه دی کړی وروره څنګه قصدي نه دی بل ورځ را روان کوم متو کې په باسکرس کورو دوی دې کاغذباد په وکړی وو غاړه غټه پر پرې کړل بیا درلم کوټه نه واتی زری مې درته وکړل تا ودی په دواړو رملا کړل وا قصدي نه دا څنګه قصدي نه دی ملک صاحب حاجي صاحب رښتیا وایي دغه هلک بل ورځ بیا بام ته کتلو ما ورته ویل راتاسه دا زموږ کورونه در لاندې دي د عاجزۍ کار کوي په کورو کې دی غټ هلک دی پر بام باندې کاغذباز والبځوي بیا هم پر هغه سربیره ما حاجي صاحب د دوی کور ته ورغلو عذر دپاره چې دغه هلک د رابامه سره وګورئ کاغذباز هر ګړی البځي پر بام باندې خو بیا هم حاجي صاحب زوی په دواړو راملا که ما حاجي صاحب بیا ووهله په خپل کور کې هم موږ غږ نه وکړي پر هغه سربیره بیا هلک بام ته کتلی دي زموږ پر سپین سرې مور باندې را شوه شوی دي زړه یې پټاو کړی دي هم موږ څه نه ووایه دا وخت به موږ چپ کښېنو ولې د خدای ظالمانو همدې خو اوس هم ستا سره ډېر ښه کړي دي همسایه‌توب یې در سره کړی دی څو وارې کور ته در سره غلي دي وزر یې درته کړی دی پر هغه سربیره دې ورمله کړي دي رښتیا درته وایي دا خو غټ هلک دی هغه دې برېتونه یې راغلي دي خو د دا خلکو کورونه معلومېږي خو ته وګوره دغه سپین ږیرې سړي غاړه یې پرې کړې ده که اوس مړ وای ملک صاحب دا ډوله کیسه نه لري دی د دې څخه خورا غټه کیسه جوړه کړې ده نو هلک دې کاغذباد یې والوزوي نو خپل بام دی خپل کور دی یوه ورځ به ده یو ساتنې نه کوي یو دغه به نه کوي بل نو هغه خو په کس نه دي پرېږدلی خو ما تاسو ویله ګوره ماما چاکاکو ما چې دا خبرې واورېدلې تاسو په ملامت یاست زه بې پرې سړی یم د هېچ چا طرف نه نیسم زما خو په خپله دغه نظر دی چې دغه ماما چاکاکو چې راولاړه چې دغه اجمل دې ته چې تاوان ورکړي زه خو والله ښه خبره وکړله په دې کې تاسو څه وایاست ملک صاحب د چی شي تاوان ورکړم وروره کړ د ګډ لاس ماما چاکو چې تاوان ورکړي دا که دا ښځه خپله مړه وه مریضه ښځه وه زه کم نه یم په خبر د پنځه کاله مریضه ځای پر ځای پرته وه اوس ولاړ زما زوی په بدنام شو پر هغه باندې تاوان شوله تاوان موان نشته وروره ماما چاکاکو داسې نه کېږي سبا به دې زما دغه ورور راوژلي و دا خپله مړ شوی دی مریض و دا کور ځایګار به هم تاسو در وبخښم دا کله به درې لا کړمه ګورئ تاسو حوصله څه کار واخلئ په موږ دلته چې راټول شوي د دې لپاره راټول شوي چې یو جوړه وکړو ګوره ماما چاکاکو هم ښځه وژلې ده هم سرزوري کوئ تاوان حتمن به یې چې ورکړي ماما چاکاکو دا خلک رښتیا وایي تاوان باید ورکړي ملک صاحب ما درته ویل چې زه په تاوان کې څه شي ورکړم په کاروبار کې تاواني شولم خو دا درته مې ویلي یو سرای لرم یوه غوا لرم چې تماشه کېږي بوځي دا څه وایه زموږ دې سړی راوژلی ته په بدل کې یوه غوا درکړمه ملک صاحب دا سړی په مړ پسخان وایي زما د کور سړی تلل دی دی په بدل کې ما ته غوا راکوي چې په بدل کې سړی رانه کې پرې یې ولاکه شومه بیا که وینه توی شوله خوا به نه بده پوه شوې که یا زه په بدل کې سړی غواړم ګوره ماما چاکاکو دا هم سمه فیصله نه ده د هغو خرانه چې ښځه وژلې ده ته په بدل کې غوا ورکړې ګوره ملک صاحب
ته زما خبره واوره هماغه سپین سرې ښځه وه ناجوړه وه مریضه وه په خدایي مرګ به مړه په خدا کې مې دا غوام پر پېرزو کېږي چې واده کړم چیچې زه دلته جوړې ته راغلی ته په ما پسې خاندوه ملک صاحب ملک صاحب نوره راوړې وژلې ده په بدن کې زه د دې کلي د ملک په صفت تاسو دغه یو فیصله کوم بلا زما د وخت تېره ده تاسو په ملامت یاست په ملامت یاست په ملامت یاست ته به دې د خپل لور په دغه اجماعتو په بدو کې ورکړې دا زما آخري فیصله ده تاسو څه وایاست کلیوال بیخي دا پر ځای خبره ده دغسې ظالمان دي دغسې ظلم کوي که دغسې دغه فیصله نه مني بیا موږ هم د دغو خلکو سره ولاړ بیخي ښه خبره بیخي ښه خبره ملک صاحب ستاسو فیصله زموږ قبوله ده مګر که دوی دغه فیصله ماته کړه که په دې هر څه وسو مسؤلیت یې په موږ پورې اړه نه لري څه پشکي وایم احمدشاه کاکو دا د کلیوالو اخري فیصله ده سمه ده ملک صاحب زه د جرګې فیصله منم خیر درسه واده بیا نه کم په خپل کور کې د خولوې ګوله ولاکه راڅه وخورې زما خپله مور چیرې یېرېږي بالا سم دننه چیر پر چیر ایر پر ایر دا زړه خیره به د زړه څه باسي بالا را ولاړ سي ور د غېږ روغبړ سره وکړي بالا به بخښه سره کوي ولاړ سي د ځي روغبړ سره وکړي چیر پر چیر ایر پر ایر خیر سره ګوره بیا په لاس اساني زه چیرې جوړه در سره کوم نور دې موږ تاسو خدای پاک د دې باچا غمو څخه وساتي نور دې الله پاک په دې کلي کې خوشحاله خوشحالي جوړه کړي نور بالا د دې چې زه د جومات وخت دی اجانه څه خبره ده همداسې خبرې ناست یم څه درته ووایم زویه ستا د وړونو د لاسه د خدای په غضب اخته یم ولې هغه اجانه زما وړونو څه کړي دي ستا وړونو نو لا څه شی وکړي په ټول کلي کې بې عزته کړم د خلکو په جرګه کې بې عزته کړلم پردۍ ښځه یې مړه کړه هغه راباندې تاوان شول اوس په یو بله بدبختي مې اخته یم څه درته ووایم لورې د یوې خوا ستا مکتب پاتېږي د بلې خوا مې دا خلک ولاکه خوښ دي وچ کلک مجبوره یم چې څه وکړم هغه جانه ستا په خبره نه شوم پوه خبره خو داسې ده لورې ستا ورور چې کومه واقعه پېښه کړل پردۍ ښځه چې مړه کړل اوس د کلي جرګې دا فیصله وکړل ما ته وایي چې ته به دې خپله لور هغه اجمل ته ورکوې څه وکړم لورې ما هم د ډېر مجبوریته څخه دا پرېکړه ومنل او ته مې هغه اجمل ته ورکړه دې هغه جان نو زما څه ګناه ده چې ما په سره وویل چې مکتب مې په نیمه یې پاڅېږي ګناه بل وکړه او سزا یې ماته راکوئ خیر دی لورې زما په خاطر دا فیصله ومنه که ته دا فیصله ونه منې ستا وړونه یو لا ژوندی نه پاتېږي او زما هم ژوند په خطر کې دی بیا په دا کلي کې ځای نه لرو پلاره موږ ښځو څه ګناه کړې ده چې هر وخت د بل د بدو قرباني کېږو زویه اوس موږ مجبور یو موږ پرېکړه کړې ده او که ته دا پرېکړه ونه منې سبا ما ته کلیوال پیغور راکوي وایي داسې لور یې تربیه کړې وه د پلار خبره نه منل غاجانه زه خو دې ومنه ستاسو دا غلطه فیصله موږ سره ورته اچولې وه غاجانه خورکۍ هم ښه وایي اوس خو دا فیصله سوې ده دا خورکۍ که هغه کور ته ور واده شوه خو دا خلک مولاکه دروازې ته لا پرېږدي دا زموږ دپاره یو د پزې پېزوان شو د هغه پیغورونه به راکوي چې څنګه مو ښځه په بدو کې در سره راوستله چپ شه خبرې مه کوه غاجانه ته ولې ماته چکې راکوې ګرده کیسه ده پېښه کړله اوس چکې ماته راکوې رښتیا ویله زه ټول ستا د لاسه درته یې
که ما ول ورځ فکر کړی وای او ته مې لارې ته راوستلی وای نن به مې اوبه در غاړې پورې نه رارسېدی ستا د لاسه ما سپین زړه توره بلکه ولاړ شه نه مې یې پکار وځه زما د کور نه شبک ولاړ شه تا څه مخالول چې راته ناست یې ځه لاسه زه دا خبره کوم خدای مو ووایه پنځه واړه دا سړی راغلی دی د پوهېږي دي چې دغه وجه دغه هلک پر بام خېږي دا کاغذبار پاوه کوي کورو ته ګوري غټ غټ هلک دی تاسې نه اداره کوئ خو هر څوک اولادونه لري هر څوک ورونه لري د خدای وي دي دا ما غاړه وګوره اوس پر لای روانو کاغذات یې پاوه کړي دغه دی دا چې څوک یي ګوره حاجي صاحب ستا قربان سمه موږ جنګ ته ولاکه راغلي موږ دغه عذر ته راغلي څو ګټه ستا د کور دروازه ما ټکولې دغه هلک په شکایت باندې راغلي اخر خو تاسې مې څه فکر وکړي په ځان کې چې دغه هلک غټ دی نکي په بامو باندې ولاړ دی پردي کورو ته ګوري یا کاغذبات څه ورته رانیول دي بلاګر روز په دغه باندې اخته اخر دغه روز دلته کوچني دي ستاسې ورکوئ ای وروره دا ورور و دا کشر په هر کور کې ستا یوازې زما نه دی چې بام ته وختې یا کاغذبات پاوا کې دا خو دونه خبره نه ده خپل بام ته کتلی ستا بام ته خو نه دی کتلی ته پرېښي ما ته په وزه راته چې یو غټه کیسه یې داسې موږ راته موږ وم نو ته په وکړو خو نو کوچنی دی خامخا بام ته خېږي همسایه‌توب څه ته وایي ته په دې پوهېږې ولا همسایه‌توب چې ته وایې ته ولا ډانګ یې در باندې راقصې دي همسایه‌توب چې ته یو هلک بام ته وختې دغه څه مې کیسه جوړه کړې ده اغا جان یو څه پیسې خو راکړه زما مانجا او کاغذبازونه ګډه ولاړه خلاص شوي چې زه بیا رانیسم ولې زوی خو بله ورځ مې زر افغانۍ درکړې ته ولې داسې کوې نو اغا جانه یو ګوټ مې په هغه باندې رانیوی هغه وچکې دی بالا څه کوه زویه یو ګوټ په زر افغانۍ تا رانیوي خو لکه ارزان بیه به دې رانیولي وای دا داسې څه په سوي دي اغا جانه هغه د هغه چا ته په کوڅه کې ما کاغذباز واخو هېڅ غوار شوم یا زویه دروغ مه راته وایه او بله ورځ هم د کلي خلک په شکایت راغلي وو دروازې یې راټکولې در حملو سره ورسېدلو ته د بل پر بامو څه کوې چې کاغذباد الوځې خپل بام نه لرې پر بام باندې کاغذباد والوځه بې خاره دی چا په کیسه کې به کېږي واخه زویه دغه زر افغانۍ دي چار شی په رانیسه رانیسه چې چا ته د پیسو ونه وایې په دې مې خوا بدېږي ستا پلار کم پیسې نه لري دا ولاړ شه زویه پیسې مې درکړې خپل کار دی دا ټوله زما د لاسه په ځان مې څه وکړه په اولاد مې څه وکړل که مې د اولې ورځې څخه دا فکر کړی وای او دغه هلک مې لارې ته راوستلی وای تربیه مې ورکړې وای یو مکتب ته مې اچولی وای نن به مې ولې سرنوشت و داسې حال ته رسېدلی ته وګوره چې نه په کلي کې مخ لرم نه و جرګې ته مخ لرم نه و خپل اولاد ته مخ لرم